السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حقو شاګردانو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. خوشحاله یم چې نن ورځ بیا تاسو په حضور کې حاضر شوی یم او تاسو ته درس تدریسوم. زموږ نوی پلان د درسونو په باره کې داسې دی چې موږ غواړو چې زموږ درسونه تر څو زموږ پلان په منظم ډول سره پیل شي او په خیر سره پای ته ورسېږي، نو موږ د اووم ټولګي څخه درسونه پیل کړل. پلان مو داسې دی چې اووم ټولګي لومړۍ برخه فزیک مو راخیستی دی. هر کله چې موږ به لومړی فزیک باندې کار کوو او فزیک به له پیل څخه تر پایه رسوو. هر کله چې فزیک ختم شو بیا به د اووم ټولګي کیمیا، بیولوژي، ریاضي پیلېږي او وروسته به پاتې نور صنفونه اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم به هم په همدې ترتیب سره پیلېږي. دا زموږ نوی پلان دی او نن ورباندې پیل کوو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک او شیر کړئ تر څو ټول زده کوونکي ورڅخه ګټه پورته کړي. وخت ډېر نه ضایع کوو، راځو خپل درس. اووم ټولګي فزیک دی. موضوع زموږ دا د اندازه کول او اهمیت یې. اندازه کول او اهمیت یې او بله موضوع د اندازه کولو واحدونه. لومړی راځو اندازه کولو ته. اندازه کول په څه معنی؟ اندازه کول د یوه جسم پرتله کول د یوې معیاري یا سټنډرډ وسیلې سره عبارت له اندازه کول څخه ده. یعنې یو جسم رااخلو او هغه د یوې معیاري یا سټنډرډ وسیلې سره پرتله کوو چې دې ته اندازه کول ویل کېږي. د یوه جسم پرتله کول د یوې معیاري یا سټنډرډ وسیلې سره عبارت له اندازه کول څخه ده. د یوه جسم پرتله کول د یوې معیاري یا سټنډرډ وسیلې سره عبارت له اندازه کول څخه ده. یو جسم رااخلو، هغه د یوې معیاري یا سټنډرډ وسیلې سره پرتله کوو چې ته اندازه کول ویل کېږي. لکه څه ډول سره وریجې رااخلو، څه اندازه وریجې رااخلو، د تلې په یوه پله کې ږدو. د تلې په بله تله کې یو معیاري یو کیلوګرام رااخلو، یو سټنډرډ یا یو معیاري کیلوګرام رااخلو، یو کیلوګرام او د تلې په بله پله کې ږدو. نو دا سره پرتله کوو. نو تاسو به وګورئ چې هر کله چې د تلې دواړه پلې سره مساوي شوي، په یوې اندازه شوي، دلته موږ د وریجې شوي، دا موږ د کیلوګرام سره پرتله کړئ. اوس د دې وریجې ته موږ ویلی شو چې دا وریجې یو کیلوګرام دي. دا وریجې یو کیلوګرام دي. یعنې وریجې مو د یوه معیاري سټنډرډ وسیلې سره مقایسه کړئ. دا چې کیلوګرام یوه معیاري وسیله د کتلې لپاره، د وزن لپاره یوه معیاري اندازه ده. نو دا مو ورسره پرتله کړه. یا مثلا د دې تختې اوږدوالی دی، زه راځم د یوې معیاري اندازې وسیلې سره یې پرتله کوم. یعنې متر رااخلم، دې ځای څخه ږدم، هلته ګورم چې څومره کېږي. چې وګورو 1.15 یا 2 متره کېږي. 2 متره کېږي. نو دلته ته زه ویلی شم چې دا دلته 2 متره ده. یعنې د یوې معیاري سټنډرډ وسیلې سره مې پرتله کړلو که نه، لومړی ما ته پته نه لګېده چې دا تخته څومره اوږدوالی لري. هر کله مې چې د یوې معیاري آلې سره پرتله کړله، نو زه ویلی شم چې دا تخته چې ما اندازه کړله اوږدوالی 2 متره ده، چې دې ته اندازه کول ویل کېږي. سټنډرډ وسیله کیلوګرام ده، متر ده، داسې نور کوم هغه چې پوهانو لخوا ټاکل شوي دي، د ټول ته سټنډرډ وسیلې ویل کېږي. او بل چې دا د اندازه کولو اهمیت، چې اندازه کول په ورځني ژوند کې څه اهمیت لري. اندازه کول په ورځني ژوند کې بیخي زیات اهمیت لري. چې اندازه کول نه وه نو ژوند ناشونی و. د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې اندازه کول استعمالېږي. غټ مثال درته تاسو ته درکړم. هر کله چې تاسو یوه حیات ته جمع وروړئ، چې تاسو ورته وایئ چې ما ته جمع وګنډئ، هر کله چې تاسو ته حیات جمع ګڼي، تاسو څخه نب اخلي، د هر ځای اندازه څخه اخلي، د ځای اندازه څخه اخلي، د لستون اندازه څخه اخلي، د پرتوګ اندازه اخلي، د هر ځای اندازه اخلي، متر کوي.
که چېرته اندازه کول نه وه نو حیات به تاسو ته یا به درته جمعې سترې ګنډلې وه یا به درته کوچنۍ ګنډلې وه بیخي تنګې به درته ګنډلې وه نو بېلابېل مشکلات به ستا په جمو کې رامنځته شوې وه دغه برکت چې موږ په دغسو سالمې تن برابرې جامې اغوندو دا برکت د اندازه کول دی چې اندازه کول په نړۍ کې شته یا که چېرته موږ اندازه کول نه وه موږ یو دوکاندار ته ورغلي ورته ویلي مو چې 1 کیلو وریجې راکړه 1 کیلو وریجې چې راکړې وه دې سره مو اندازه کول به وانه یا به یې 1.5 کیلو راکړې وه موږ ته به بخی یا به یې 1.5 کیلو راکړې وه موږ ته به یې تاوان راکړی وه یا به یې 3 کیلو راکړې وه د 1 کیلو پر ځای ده ته به تاوان راکړی وه نو اوس چې نه دی تاوان کوي او نه موږ تاوان کوو دا برکت د اندازه کولو دی نو دا چې دي دا ټولې هغه چې دي ښېګڼې چې دي د اندازه کولو له وجې دي نو بل راځو د اندازه کولو واحدونو ته اندازه کولو واحدونه چې دي په دواړه ډوله دي یو ته اساسي واحدونه ویل کېږي اساسي واحدونه او بل ته ویل کېږي فرعي واحدونه اساسي واحدونو ته اصلي واحدونه هم ویل کېږي او فرعي واحدونو ته اشتقاقي واحدونه هم ویل کېږي لومړی راځو اساسي واحدونو ته اساسي واحدونه کوم واحدونو ته ویل کېږي اساسي واحدونه هغه واحدونو ته ویل کېږي چې د په تعریف کې د نورو واحدونو څخه کار نه اخیستل کېږي یا هغه واحدونو ته ویل کېږي چې د ضرب تقسیم طاقت څخه نه وي جوړ شوي لکه چې شه لکه متر شولو کیلوګرام شولو تودوخې درجه کلوین شوله نو دا اساسي واحدات دي که چېرته وګورئ متر سره په خپلواکه توګه استعمال شوی ده د ضرب تقسیم طاقت څخه لاسته راغلی ده همسې کیلوګرام همسې کلوین همسې نور هم شته چې هغې دې ته اساسي واحدونه ویل کېږي چې په خپلواکه توګه استعمالېدای شي بل چې دي فرعي واحدونه دي فرعي واحدونه دا هغه واحدونه دي چې په تعریف کې د نورو واحدونو څخه کار اخیستل کېږي یا هغه واحدونو ته ویل کېږي چې د ضرب تقسیم طاقت د عملي قوه سره لاسته راغلي وي لکه د سطحې واحد چې ده متر مربع دا اوس طاقت څخه راغلی دی یا دا دغه هم لیکلی شو چې متر ضرب متر دا یو فرعي واحد ده ځکه چې دا د طاقت څخه لاسته راغلی یا د ضرب څخه لاسته راغلی ده ځکه دا د مساوي دي سره یعنې طاقت څخه لاسته راغلی دی د ضرب څخه لاسته راغلی دی نو دا چې دا د نورو واحدونو څخه جوړ شوی دی یعنې د اساسي واحدونه هم پکې استعمال شوي دي که نه یا که چېرته بل وګورو د سرعت فرمول متر بر سکند متر بر سکند وګورئ د سرعت واحد ده متر بر سکند چې یو بل څخه د تقسیم عملي په واسطه جوړ شوي دي د تقسیم د عملي په واسطه جوړ شوي دي یعنې یا د نورو واحدونو څخه جوړ شوي دي اساسي واحدونو څخه جوړ شوي دي چې متر یو اساسي واحد ده سکند هم یو اساسي واحد ده که نه نو دا سره یو ځای شوي د تقسیم عملیې په واسطه یو فرعي واحد منځته راوړی ده او داسې نور هم ښودلی شو لکه متر بر سکند مربع شولو تدیل کې داسې بېلابېل مثلا دا متر شولو هم تقسیم عملیه کې هم ضرب کې لکه سکند ده هم دلته هم لیکلی شو سکند ضرب سکند دلته سره هم لیکلی شو نو هم تقسیم عملیه کې هم د ضرب عملیه کې د طاقت عملیه کېدو دا فرعي واحدونه دي چې نورو واحدونو څخه جوړ شوي دي یا د ضرب تقسیم د طاقت عملي په واسطه لاسته راغلي دي نو دا درس انشاءالله تاسو به د فزیک تعریف هم زده وي په پیل کې له ما څخه هېر شولو خیر اوس به یې درته وکړم فزیک د دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی د فیوزس یوناني د فیوزس یوناني فزیک د دوو کلمو فیوزس یوناني او فیزیکا لاتینی کلمې څخه فزیک د دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده چې د فیوزس یوناني او فزیکا لاتیني کلمو څخه اخیستل شوی ده فزیک د دوو کلمو چې فیوزس یوناني او بله کلمه یې فزیکا لاتیني له دې دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې طبیعت ده
طبیعت په معنا ده او په اصطلاح کې د مادې د ظاهري تغیر څخه بحث کوي. یا فزیک هغه علم دی چې د اندازه کولو څخه بحث کوي. یا فزیک هغه علم دی چې اساس او بنیاد اندازه کول تشکیلوي. نو فزیک لپاره به زیات تعریفونه دي ځکه چې فزیک یو ډیر پراخ علم دی. په طبیعت کې هر شی زیاتره شیان چې د فزیک څخه بحث کوي نو د دې په خاطر زیات تعریفونه هم لري. دا څه تعریفونه دي چې ما تاسو ته وکړل چې فزیک هغه علم دی چې اندازه کول څخه بحث کوي. یا فزیک هغه علم دی چې اساس او بنیاد اندازه کول تشکیلوي. یا فزیک هغه علم دی چې د مادې د ظاهري تغیراتو څخه بحث کوي. نو دا و د نن ورځې زموږ درس چې ما شویل احمد زهین تاسو ته وړاندې کړلو. انشاءالله په مخته به ځو د اووم ټولګي فزیک به مخته وړو. نور مو وخت نه نیسم. د یو اباد او سپېڅلي افغانستان په هیله. سلام.